زه به د خپل ځان اول وتلم ښه او ماشاءالله یا خو ترازوي غلطه دی یا وزن لږ زیات شوی دی وزن باید کم شي کلب چې پرېږدي ورزش همداسې به وي نو دوستان سلامونه ته لا مو څه په خاطر راوړې وزن ته هم نه ده راوړې ښه چې کله هم موږ مواد واخلو او ساحې ته راورسېږي بیا هر یو مواد ځان ته تلو چې واقعیت وزن یې پوره دی که نه وینډر یا چې چا کوم تجار سره هم خبر کړې ده هغه په خپل وینا کې صادقه دی که نه مشکلات دغلته لږ زرهي الله دې رحم وکړي دغه چې تاسو وینئ زما تر شا تاسو ګورئ تقریبا 2500 برخې دي 2500 پیکیجه دي 2500 بوجۍ اوړه دي همدارنګه دغه توړي وریجې دي لوبیا بوره چای او 5 لیټر غوړ دا هغه خوراکي مواد دي چې دا من خپل کډوال ورونو ته راوړي دي په کونړ کې یو هغه کډوال چې په زور سره ستانه شوي دي افغانستان ته راشړل شوي دي پاکستان نه ځینې پکې خپل په خوښه راغلي ټول به دا نه وایي چې په زور راغلي ځینې خپل په خوښه راغلي الله تعالی دې هر کله راولي او موږ خوشحالیږو چې دوستان یا هیوادوال مو خپل وطن ته په خیر سره راسي خپل وطن وایي ګل وطن که نه دغه دونه خواري او زحمت او تکلیفونه مالته تېر کړل تقریبا 40 کاله 45 کاله 15 کاله 30 کاله ته تېر شو خو پردي کټ تر نیمو شپو هر کله مو خدای راوله بیرته خپل وطن ته راسئ احساس به د خپلواکۍ وکړي احساس به دې وکړي چې دا به ضرور چېرته څوک پیدا نه شي ته چاته کارت دې راوښیي څوک یې کم ځای نه هغه کومه ویره چې هغه به نه چې کله موږ تازه کډوال شوي وو دا زموږ او ستاسو هېوادوال هلته یو خیمه وه پس ته الحمدلله ځینې ورونه زموږ لله الحمد افغانان داسې خاصیت لري چې چېرته غټ کاروباریان هغه به افغان وي که هغه هلته یو که دلته وي نو غټ تجارتونه شروع شو دلته هم راسئ که کیم کې درته ځای درکړي که بل ځای کې درته نمرې درکړي آباد یې کړي ورور یې آباد یې کړي زیر نشي آبادولی دا خوراکي موادو غم انشاءالله خیریه بنیادونه دي دولت دی ټول کومک کوي نو الله مو په خیر راوله موږ دغه 2500 کڅوړې چې دي دغه مو کډوال ورونو ته تیارې کړي دا به دې ته تقسیمولو خیره یو میاشت یو نیمه میاشت انشاءالله ښه ګزاره یې کېږي ورسره دې نه وروسته به ځو ننګرهار کې کډوالو ته توضیح لرو تورخم کې پخه ډوډۍ هغه تازه ستانه شوي کډوالو ته له خیره پخې ډوډۍ ورکوو نور مرسته کوونکي مو پیدا کړي انشاءالله نورو ولایتونو ته به هم دا لړۍ غځېږي تر څو پورې ښه خدمت جوګه وګرځو الله مو خوشحاله لره هغه ورونه چې غواړي دا د خیر کار کې برخه واخلي انلاین مرستو لپاره لینکونه یې دکې ځان ثبت کړي یا 2 15 هر څومره چې تاسو باور وکړئ هغه چې وایي که نه قطرې قطرې نه دریاب جوړېږي انشاءالله دا به ډېرېږي او همداسې مرستې کوو توضیح کوو به خیر کارونو کې به مصرف وو هغه ورونه چې نقدي مرسته کوي دغه وټساپ نمبر باندې اړیکه کې شي تر څو پورې د دې وطن او دې هېواد لپاره یو څه وکړو صحیح ده مننه درنښت ویډیو سره خپره کړئ ټولو ورونو ته ورسېږي الله مو خوشحال لره او نور به خدای پاماني سره کوو السلام علیکم